أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا دغ دعاء رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. زمونږ دغه تفسیر ولا پیریډ دی اول لس سپاره نو هغه نه مخکې به دغه اصول التفسیر بیایو ان شاء الله. نو بیا هغه نه مخکې دا یو څو ابتدایي اصلاحي خبرې دي تاسو وګورئ. دا اهمه خبرې دي مونږ ته خپل استادانو کړي دي او مونږ تاسو ته کوو اور دغه خبرې نوٹ کوو اور ځان سره محفوظ وساتو اور بیا کله کله دار اخلو اور دا ګورو. دا تاسو ته به لس اسباب بیانېږي او د دې ولا عنوان اسباب د پاره د حصول د علوم نبوت دای عنوان دی. اور بیا 15 موانع به بیانېږي موانع العلوم صدا دغه حصول د علوم نبوت پلاری کې رکاوټونه دي موانع دي. نو دینه به ځان ستو او دغه اسباب خپلو صحیح دي. نو بیا کله کله دار اخلو اور بیا ګورو چې آیا دغه اسباب ما کې موجود دي او کنه دي. یره دغه سبب ما کې شتا او شتا الحمدلله دغه سبب ما کې شتا او شتا الحمدلله الله تعالی نه د استقامت ولا سوال. او یره دغه سبب ما کې نشتا دغه سبب خپل ځان کې پیدا وک د دې محاسبه وکړو صحیح دي. خودت ځکه ضروری دي کنه دا ګوره اسباب دي د پاره د حصول د علوم نبوت. علوم نبوت حاصلول دا ډیر لوی سیز دی ها او دا زمونږ او تاسو ډیر لوی مقصد دی. د هر یو شي خپل مقصد وی کنه د هر استړي ورستا څه پرته وی کنه. یو سړی دلته نه بازار ته وزي بازار ته چی لیبل چی او نه سعودي خستو د پاره چی کنه. اوس کته چاته وی چې ته بازار ته رواني او څه شي ته رواني یاره ولا څه خوشتانه او ته بده غوړې د غار کا خو کینه قراري. اوس کرایام زه کې دی برانته وګوره کپڑے به د خراب شي ځان ستړي کیا چې حقوق کی قراري کینه. نو ګوره هغه څه کنه نو هغه به یو مقصد د پاره چی التنه به سودا وروړي ضرورت پوره کوي خو شي په خبره مندرنګي مونږ او تاسو څه دلته راغلیو کنه زمونږ مقصد څه شه دی حصول د علوم نبوت. او دغه علم دغه علوم نبوت د قرآن او حدیث ولا علم دا ډیر لوی سیز دی ها ډیر لوی. مونږ او تاسو په نظر کې الله د نکی خدای چې دنیا په نظر کې دا یو سپک ځای ګڼل شي ځکه مادي دور دی کنه. نو مونږ او تاسو په نظر کې دنیا خلکو په نظر کې ډاکټري لوی سیز دی. یره دا ډاکټري علوم حاصلې یره دا انجنیر جوړیږي یره دا ساينسدان جوړیږي دا پلنکی عہده حاصلې دا پلنکی یونیورسيټي کې دی دا پلنکی کالج کې دی دا پلنکی سکول کې سبق یې د دې نن سبا رجحان دې طرف ته زیات دی. خدای هیڅ شی نه دی ښا ډاکټري تعلق صرف دنیا تر حد پورې دی. څوره پورې ژوند دی نو دا ډاکټري به ته فائدہ درکې پیسې به ور سره غاټي نورې فائدې او څه کله مړ شي خبر کې دغه ډاکټري ته فائدہ درکې اندرنګ ته انجینیری دغه انجینیری فائدہ هم تر مرګ پورې دی.
څه کله مړ شوې قبر کې دغه انجینیری تا ته هیڅ قسم پیدا نه درکوي. سال ته کې طبیع د هنر رواخلی یا داسې داسې نقشې جوړې کړي او په دې طریقې سره زه منکر نکیر نه خلاص شم وایسته داسې د وډه به یې که نه هیڅ شی درته پیدا نه درکوي. همدارنګې یوه عهده یو منصب هم غټ نه غټ ایسیچو ولې نه وي، غټ نه غټ ډي ایس پي ولې نه وي، فوج کې میجر ولې نه وي، جرنیل ولې نه وي، خو بس د دې عهدو ولا پیدا صرف دنیا تر حده پورې. صحیح شوه؟ آخرت کې قبر کې هیڅ قسم پیدا نشته. اور الحمدلله مونږ او تاسو څه کم مقصد دی د علوم نبوت حاصلول د دې ولا فایده هغه دنیا کې هم دی اور آخرت کې هم دی، مرګ د بعد قبر کې هم دی. او دام یاد ساتو نن سبا اصل ذهن کې دارسي سیاره به زمونږ او دغه علم څخه حاصلو، دغه قرآن او حدیث، دغه عالمان جوړیږو، دغه طالبانو د دې ولا تعلق آخرت سره دی. ور صرف آخرت سره نه دی، خاصه آخرت مور سره خکېږي، دنیا مو هم خکېږي ور سره. خو شوي دې سره زمونږ او تاسو صحیح طریقې سره دغه علم حاصل کو، دغه اسباب څخه کم د تبیینی کې د مونږ او تاسو خپل کو، آخرت سره سره دنیا به هم مونږ او تاسو ولا بیا خالي. ګور تاسو وګورو دغه دنیا ولا خلق صد څومره منډي ترړي وای کنه، دغه ډاکټران، انجنیران، دغه کاروباریان، تاجران وغیرہ وغیرہ د څه د پاره کوي چې ماته مال او دولت میلاو شي، ماته روزي میلاو شي، رزق میلاو شي، خو خوراک وکم. ولی دغه شیزونه علماء سره نشته، بغیر د ستړي ستومنې نه ورته الله تعالی ور کوي. علماء کرام څه کم خوراکونه کوي نو هغه شانتي خوراکونه دوی کول شي، دوی په خپل پیسو باندې کوي، ستړي ستومان کی ځان ځنې رشوتونه واخلي، هغه باندې خوراکونه وږي، ځنې خود ځان ستړی کی، دغه دوبیو قطر او مسافرتي ستړي ستومنې هغه د بعد هغه ته دغه روزي میلويږي، رزق اعلی خوراک کول شي. اور مونږ او تاسو ته الحمدلله الله تعالی مفتو کې راکړي او خا ډېرې راکړي. خو شوي خا ډېر څه پرهیز کول ورکه مشکل شي. ډاکټر د توحید څه پرهیز کوا یاره ډاکټر صاحب نور ارڅ نه خو د پرهیز ولا ټکی مونږ ته ما کوا ځکه یو ورځ دی نه کنه او دغه مالدارانو دغه دنیادارانو خلکو ولا خو یو ورځ وی کنه، هفته کې یو ورځ شته کور ته وخراوي، میاشتې کې چرته یو مت سپینغر هوټل تلاشي، پی ټی سی تلاشي، خو زمونږ ملایانو خو یو ورځ دی نه کنه. اور بیا خدای چې خلکو طرف نه دعوت یو دعوت قبل اول واجب دی، دعوت په قبل او څه کله بیا تلاشي به خای خورینا نو بیا هم سړی زړه کې دغه رسی کنه چې د ملګری خفانه شي ته د ولی نه خوري مولسه نو الله تعالی در باندې خوري هم ښه. او لباس د پر دغه خلق قربانیانی کوي، منډي ترړي، الله علماء ته لباس هم خور کوي، سورلی هم ورته خور کوي، هر یو شی نو دنیا هم خکېږي او آخرت هغه خواسم خکېږي. پوه شي په خبره؟ نو ډېر لوی مقصد دی ښا دې ته چرته سپک ونه ګورو، هر وخت الله تعالی نه شکریا ادا کوو، هر وخت هر منځ د بعد دعا کوي نو دغه شکریا ادا کوه چې یا الله تعالی لاک لاک شکر دی زه د مدرسې ته راوستلم، زه د خپل علوم نبوت ته کې نه ولم، زه د قرآن او حدیث ته کې نه ولم. د الله شکریا اور الله تعالی عادت مبارکه دی لئن شکرتم لازیدنکم. تاسو شکریا ادا کوئ زه به د نعمتونو خپل در باندې نور هم زیات. پوه شئ؟ نو د الله تعالی دغه نعمت شکریا به ادا کوو او دا معمولی نعمت نه دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اشعار تاسو به اوریدلی وی کنه، رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال. چې زمونږ ربا مونږ د تا په تقسیم باندې ډیر خرزیو ښا، زمونږ ته د علم را کړه او دغه جاهلانو ته د مال ور کړه. فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال. دغه مال دا خو به قریب دی فنا بشي. څومره مالدار خلک دي لاړو نامې ورکشولې هیڅوک هم نه یادای. اور بیا علما وګوره د هغو نمونه ژوندي. دغه امام غزالی رحمت الله علیه د مونږ او تاسو ته ترور ځای خو نه کیږي کنه، اندرنګ د تبلیغ ولا هم ترور ځای نه کیږي. هر یو تبلیغ ولا ملګری چې کله بود ورځي بیان ته ودرېږي دغه خبره کوي. خنت امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې دغه ټوله دنیا زمکه اسمان د غنم او دانونه ډاک شي، به یو مرغه راشي یو دانه یو کال کې رخلی دا به ختم شي، خود اخرت ولا ژوند نه ختم. امام غزالی رحمت الله علیه چوک د علم برکات. اندرنګي دغه نور شيوخ امام بخاری، امام ترمذی، د نور زمونږ استادان تاسو وورو کنه خپل استادانو نه یره زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه دا فرمایي
زمونږ مشر استاد صاحب رحمت الله علیه دا فرمایي دا علم دی کنه دغه علم سره د تنوم به ژوند دی نو د ډېر لوی مقصد دی ها دې د کله هم کام نظر ونه چرته هم دغه یونیورسيټیانو ولا دغه ډاکټران ګوره ډاکټر څه شي دي دغه ډاکټران بیماریاں معلومه یې کنه بس هر وخت دغه شی وکی چولی ټس اندرنګ لیبرټیانو تلاشه یره دا وړي بولی ټیسټ کا او دا غټي بولی ټیسټ کا او دا وینا ټیسټ کا او هر وخت یې اندي سره لوي وینو د څه شي شو مونږ او تاسو خو الحمدلله مخې ته قران پروت دا الله کلام پروت د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مبارک حدیث پرته دغه فقه مسائل پرته هر وخت مدي سره دغه ژوند دی څومره خسته پاکیزه دي کې ناس یو کوئی شی پاکیزه دي کې څه کپڑے مو هم پاکي صدر مو هم پاک او دغه کم دي کې ناس یو دام پاک څومره الله تعالی مونږ باندې دغه احسان کړي کوئی شی په خبره نو دې ته کم نظر ونه هغه نه دغه ناشکری رانه ول سیره د سمانه طالب څه نه الله تعالی ګوره حدیث مبارک دی کنه څکله طالب کور نه روزي نو فرشته هغه خپلاندې خپل وزر وړي د څومره لوی سعادت دي د سیاست به د چا ولوي ډاکټرانو د پردا اعزاز شته ساينسدانانو د پر سیاستدانانو د پردا اعزاز شته د طالب ولا اعزاز صحیح شو نو به هر حال خبره تکولات لس اسباب دي د پر د حصول د علوم نبوت هغه کې اول سبب هغه دی انابت الی الله څه شي مولوی سے انابت الی الله انابت الی الله معنا څه شي دی رجوع الی الله الله طرف ته رجوع کول یعنی هر یو کار کې د تا رجوع چا طرف ته وي الله تعالی طرف ته وي کوئی شي په خبره څه مشکل درته پیښ الله طرف ته رجوع کوه مال تنګی در باندې راغله چاته منډي ما وایا مشورې ما کوه چیرې اوس دغه طالبي سره یاره څه کاروبارم شروع کول پکاري څه دکانم شروع کول پکاري ها نه بس الله طرف ته رجوع وکړه الله ته سوال وکړه یا الله دغه مالی تنګیر نه ختم کړي کنه وی دغه سعادت نه به محروم شم الله طرف ته رجوع اندرنګي بیماری در باندې راغله بیمار شوي الله طرف ته رجوع وکړه یا الله روغ صحت راکړي صحت لوی نعمت دي صحت نه وي زه خدای علم نه شم حاصله وله یا الله روغ صحت را تراکي اندرنګي بل څه پریشانی در باندې راغله حافظه د کمزوري دي په سبق باندې نه پوهیږي الله طرف ته رجوع وکړي یا الله حافظه را ته قوي مضبوطه کې حافظه را ته تیزه کې دي کې خو حافظه لاګي اندرنګي توجه نه برابرېږي شیطانی وسوسې دي سوچونه فکرونه در ترسي الله طرف ته رجوع وکړه اندرنګي د لباس پریشانی دي اندرنګي د خوراک څخاک پریشانی دي اندرنګي د کمرې پریشانی در تراوله قیام هر یو سیز کم یو کار د تمخ ترسي مشکل در ترسي کور طرف نه ازمایش رسي ملګرو طرف نه ازمایش راشي استادانو طرف نه ازمایش راشي مدرسې طرف نه ازمایش راشي نو هر ازمایش کې هر یو کار کې د تاول روح چا طرف ته وي الله تعالی طرف ته وي خوښ وي یو الله طرف ته رجوع کوا کنه هر یو شینه بخلاص وي ښا اوس کله الله طرف ته رجوع نه کوي کنه نو بیا کله یو طرف ته منډي وای کله به بل طرف ته منډي وای خوښ په خبره نو اول سبب څه شي دی انابت الی الله رجوع الی الله صحیح شو دویم سبب خشیت من الله څه شي خشیت من الله خشیت الہی الله تعالی نه یرا اور الله تعالی نه یرا د څنګه یرا بوي مفسرین حضرات فرمایي الخوف مع التعظیم الله تعالی نه یرا دسه صد الله تعالی عظمت تا په ذهن کې ښه یعنی هر وخت تا سره دغه استهزار وي چیرې دغه کار ما وکړلو کنه یره زب الله تعالی ته جواب ورکوم الله تعالی قادر مطلق ذات دی الله تعالی مختب ز اودارم میدان محشر ته بزم الله به معنا پوښتنه کوي چې دا کار د ولی کړی دی صحیح نو دغه یره در سره وي او دغه یره بیا د سیره صدا په پټي هم وي او په څرګندې هم وي ظاهر کې هم وي او باطن کې هم وي جلوت کې هم وي او خلوت کې هم وي دا ناس صرف په څرګندې خو یره وي او بیا په پټي باندې یره نه وي اندرنګ خلکو په مخ کې خو الله تعالی نه یره وي او څکله تنهایان شي نو بیا دغه یره نه وي
خلکو په مخ کې یاره څه معنا چې یاره داسې شکل و صورت جوړ کړی دی ښایسته پړګی د والی دی او رومال د ورباندې چولی دی او سترګې د تورې کړي دي تسبیح د لاس کې دي او ښه ګیرې ته د چمک دمک ورکړی دی څه خلک ګوري یاره مولوي صاحب ډېر بزرګ سړی دی ماشاءالله ډېر ښه طالب دی ډېر الله ولی دی پلنکي پیر صاحب والا مرید دی هر وخت تسبیح اړوي هر وخت دغه اشراق دغه اوابین او دغه چاچ د دې اهتمام کوي تهجدو ته پڅي هر وخت دا اوس کله بیا تنهایانې شي بیا د لیدو نه ویږي بیا ورباندې نظیر ماته کوي بیا ورباندې سپینلي لوګي کوي ته وایي د نظر ماش ایایی کنه ایسه توبه په بدو چې څوک نه بیا حمله په بدو دغه شینا الله تعالی نه یره هر وخت الله تعالی نه یریدل یعنی دغه یره د تا دغه زړه کې پرتاوي زړه کې صحیح شو سره دغه کار سما وکړو کنه الله تعالی ما ګوري پوه شولې لکه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په بری کې رسی هغه یو قصیده دی وګدا هغه کې یو شعر دی اذا ما قال لي ربي امستحييت تعصيني وتخفي الذنب عن غيري وبالعصيان تاتيني الله تعالی ما تداوي چې اے احمد خلکو نه خود شرمیدلې خلکو په مخ کې تا ګناه نه کوله او ته ما نه شرمیدلې چې دغه د ګناهونو پند ما ته راوړل نو د خیر مونږ او تاسو سره خو شي په خبره نو دویم سبب څه شری خشیت من الله دریم سبب دغه لسو واړو اسبابو کې دي توکل علی الله څه شي توکل علی الله توکل علی الله یعنی الله تعالی په ذات باندې باور کول عربی کې معنی کیږي توکل تفویض الامور الی الله تمام کرونا الله تعالی ته سپارل لکه اوس کال شروع شو کنه ته مدرسې ته راغلی تا سره ټینشن دی یله زما کمرې به څه کیږي یاره الله مشتا الله ورته ترتیب کوي کنه یاره زما طعام به څه کیږي خوراک خاک انتظام یاره الله ورته برابرای زما لباس په څه کیږي یاره الله په ذات باندې باور الله ورته برابرای اندرنګي زما د پیرډونو زما د استادانو زما د کتابونو زما د تکرار زما د مطالعه دغه ضرورت دغه څه کیږي یاره الله مشتا الله په ذات باندې باور توکلت علی الله خو شي د دې ولا مثال ګوره د څه دی کنه چې یو ماشوم دی وړوکه الله د تاسو ټول ته عمره سعادتونه نصیب یو بچی دی هغه روان دی عمره ته نو هغه نه ته پوښتنه وکي سیره حافظ صاحب ته عمره ته رواني څنګه ویزا او ټیکټ ته کړی هغه بوتي سیره بابا مشتانو پلار مشتا هغه ته کړی یاره څنګه احرام د اخستل دی یاره ولا ما خو نه دی اخستل خو پلار مشتانو پلار به اخستل وی یاره طواف په څنګه کوي یاره پلار سره روانم پلار مشتا صفا مروه سایه به څنګه کوي یاره پلار مشتا الته کې هوټل تنظیم شوی دی یاره پلار مشتا خوراک څخه پلار مشتا پیسې د اخستل دی یاره پلار مشتا وګوره هر یو شي کې چی پلار باندې باور وی کنه نو اندرنګي مونږ او تاسو الله تعالی په ذات باندې باور وکړو چې بعض مدرسې د ګیر د نه نشم الله تعالی برته هر څه تنظیم برابرای خدا دې صدقه دنیا دارالاسباب دی اسباب تر حد پورې وته کوشش کړي سبب خپلای نور الله تعالی په ذات باندې باور وکړو دغه سبب کې اثر اچول کې څوک ته الله دی بس زما په ذمہ داری چې زه لاس په وکوزم نور الله مؤثر حقیقی ذات دی کوئی شي په خبره متدری اسباب شو یو خشیت انابت الی الله خشیت من الله توکل علی الله بیا درې اسباب نور دي کنه دغه درو اسباب تعلق تاسو یو بل سره دي پوه شئ تاسو کلاس طالبانو د تاسو مدرسې ټولو طالبانو یو بل سره دغه درو وړو اسباب تعلق دي هغه کې اول سبب هغه د تحابب څه شي تحابب محبت نه دي تحابب د کم بابو لسیګا دي باب تفاعل اور باب تفاعل جانبین نفل غواړي کنه جانبین نفل نو یو تر بل محبت کول اور د باب تفاعل یو خاصیت څه شي دي مغالبه څه شي مغالبه نو او دغه تحابب باب تفاعل شو اور د بیا باب تفاعل خاصیت مغالبه نو ګوره تحابب یو تر بل محبت کول یعنی یو جانب نه محبت نوي
څه ته دا وایي چې را پلانکې د ما سره محبت وکي نه ته به پلانکی سره محبت کوي پلانکی ملګری به تا سره محبت کوي اور بل څه مخالفه ده نو کوشش بدا کوي یعنی باب تفاعل کې څه مخالفه ده یو فاعل دا یی چې زما فعل په دغه فاعل ولا فعل باندې غالب شي هغه بل فاعل یی چې زما فعل دغه بل فاعل ولا فعل باندې غالب شي نو اندرنګ تب دومره محبت دغه خپل ملګری ته ورکړي چې هغه څه محبت ته هغه باندې تا ولا محبت غالب شي هغه بل ملګری به دا کوشش کوي چې یاره زما محبت زما مینا په دغه ملګری محبت په مینه باندې غالب شي خو شي په خبره نو یو بل سره محبت کول د ټوله مدرسې طالبان یاره دغه د جامع یوسفیه طالب دی بس پتا باندې ګران دی کاس کینا نکول حسد نکول بغض نکول بدیان دغه زړه بدون او دغه هغه وړو کې وته چې کچی مشوه کچی مچی کول دغه شی نه کول پوه خبرې نه بندول یاره پلانکی سره مخبرې باندې پلانکی سره مخبرې باندې یو بل ولا کمه نه کول یو بل تلاري کې کندې نه کنستل پوه شي خبر یو بل سره محبت یاره دغه طالب نه د جامع یوسفیه طالب دی بس په ما باندې ګران دی اور بیا هغه نه لاندې راشه د کلاس ولا طالبان یاره د درجه خامسه طالب دی باز ما ګران په ما ګران دی ګوره اوس جامع یوسفیه طالب دی دي ته د بلی مدرسې ولا طالب نه یی څوک اندرنګ د تاسو کلاس طالبان دي دي ته چوک رابعی ولا طالب نه یی ثالثی ولا نه یی اندرنګ سادسی ولا نه یی موقوف علی ولا نه یی نه یی سی یره د خامسی طالب دی ګوره د دسې دی کنه د کساکا ورونه پیند شپې ګورونه وی کنه یو ورور یره د چا زوی دی یره د سورګول جزوی دی دا د چا زوی دی دام د سورګول جزوی دی دا د چا زوی دی دام د سورګول جزوی دی دغه شپږ واړه د سورګول جزمن دي سکا ورونه د خپل کې کنه نو اندرنګ تاسو پورې هم یوانه مال دا د جامعه یوسفیه ولا طالبان دي او دا د درجه خامسه ولا طالبان دي او بیا تاسو کې یو بل ولا ګروپونه جوړیږي تکرار د پاره یره د زما د تکرار ولا ملګری خو شي په خبره نو یو بل سره مینا کول یو بل سره محبت کول د یو بل ولا کمه نه کول نو دغه سبب خپل ځان کې راولو کنه نو بل سبب پنځم نمبر هغه د تواضع څه شي تواضع معنی عاجزی کول او د تواضع معنی یعنی خپل ځان بل ملګرینا کم غنل کم تر غنل کمزور غنل د ټولو طالبانو نه د ټولي مدرسې طالبانو نه خپل ځان کم غنل حتی کې د حفظ ول دغه وړ مشومان دي کنه دونه هم خپل ځان کم غنل اندرنګ د اعدادي د متوسطي د اولا اندرنګ د ثانیه د ثالثه د رابعي ول طالبان دي هغه ټول نه خپل ځان کم غنل او دا نه پاسه درجه سادسه موقوف علی ول نه خو به اسی غني ټول طالبانو نه خپل ځان کم غنل او دغه شی دا طالبانو کې اکثر رسی ان ګورا یو طالب دی مال او دولت ورته الله ور کړی دی پلاری مالدار دی پلاری بهر مسافر دی نو هغه ځل کې غرور او تکبر رسی هغه خې کپڑے اچي خد صادره اچي ځان باندې خرچا کوي نور طالبان ورته کمزوري لاګي دیو جن هغه غرور او تکبر کوي نو دا شی نه دی پکار خپل ځان کمزور غاڼه پوه شي په خبره بعضو طالبانو کې قابلیت د واجنه الله تعالی ورته حافظه ور کړی وي تکړه وي ذهني ور کړی وي هغه د واجنه هغه کې غرور او تکبر راشي ناز راشي نور طالبان ورته کمزوري لاګي ردا څه شي دی ما په مخ کې دا څه شي دی نه بعض طالبان الله تعالی نیک فطرت نیک سیرت پیدا وکړي وي هغه طبيعت کې نیکی وي ذکر اذکار معمولات دا شی کوي نو بیا غ نور طالبانو ته کمزوري لاګي نه بلکې هر یو طالب خپل ځان نه اوچت ګڼه خپل ځان نه غوړه ګڼه خپل ځان کمزور ګڼه خدا یقینا پکاره هم د سې دي ځکه اچا تم د پته نه لګي سیاره ز غوړایم او دا غوړه نه دي اچا تم مرګ ساته پوری دغه پته یې نه بزرگ ته ولګي نه به ولی ته ولګي اچا تم دا داوا نشي کوله یو غټ پیر نه پیر دا داوا نشي کولای چې رضا الله تعالی ته غوړم زما دغه ادنا مرید دا غوړه نه دي دینه زوړم دا دوام نشي کولای اندرنګ یو غټ نه غټ استاد شیخ الحدیث وی کنه هغه دغه داوا نشي کولای
چیرې زه غوره یم او زما دغه صرف د قانونچي ولا طالب د غوره نه دی. ځکه څکوره یو طالب دی هغه ظاهر کې ډیر کمزور دی، ډیر بد دی، صحیح، هغه اعمال وګوري، څه وګوري، خو هغه کې ی طالب پرېږدوان داسې عام سړی هغه کې به داسې یو عمل وي که نه، هغه د واجب نه به الله تعالی ته هغه ډیر محبوب وي، الله تعالی ته به هغه ډیر ښه لګي، الله به ورسره محبت وي. یو چرسي پوډري به وي لارې کې به روان وي، تا ته به هېڅ نه لګي چې دا څه مړه ګند بالا دی، خو هغه به داسې یو عمل وي، داسې یو کار به وي چې هغه واجب نه به الله تعالی ته ډیر محبوب وي. ته شپه ورځ الله تعالی ته کوکې تللی وایه که نه، ذکر اذکار کوه او دغه درسونه کوه او څه کوه نفلونه کوه، تهجد کوه، الله تعالی ته به نه وي، خو هغه به یو متې چېرته ورځې کې الله یا بل یو کار به کوي، هغه وجې نه به هغه الله تعالی ته محبوب وي. تا ته دا پته لګي نه لګي. نو دې وجې نه هر یو سړی ځان نه اوچت ګڼه، او تا وله ډېر اعمال دي، هغه ښه کارونه ته کوي، ډېرې قربانیانې کوي، ستړي ستومنې کوي، څه کوي، خو تا وله داسې یو عمل دی چې هغه د واجې نه الله تعالی ته مبغوض یې، هغه د واجې نه الله تعالی تا سره محبت نه کوي. تا ته خو ځان داسې لاګي چې ماشاءالله د کپړې مو وګوره او دغه تسبیح مو وګوره، رسینه دي جیب کې غټې تسبیح دي، او دا مصالې مو پوه شي وشله ولې زاړې مه کې نشانونه ورته جوړ شو، دا زما زاړه مصله دی، او دا چې کومه تهجد مونځ رانه 2 کاله وشو نه دی قضا شوی، دا پیر جمعرات وشي نه سودا کوه، خو یو کار به د تا وله داسې وي الله د مونږه بچ ساتي چې هغه کار به الله تعالی ته مبغوض وي، هغه د واجب نه به مونږ الله تعالی په نظر کې ډېر پرېوتلي وو، هغه مونږ ته پته نه لګي. لکه څرنګه چې یو بزرګ او نواب خپل منځ کې مناظره شوه، خبره شوه، هغه نواب ډېر یو ګستاخه سړی و، داسې چې یوې پاڼې باندې روان و، هغه پاڼې باندې هغه سره سپی هم و، نو دغه بزرګ ورسره راغلو، هغه یې پیژندلو، نو دغه بزرګ ته یې چې زه لاره نه درکوم، ما سره به دغه سپی داسې تېرېږي، او په یو شرط باندې درته لاره درکوم چې ما ته نن جواب راکړه چې ته غوره یې که زما دغه سپی غوره دی. نو دغه بزرګ ورته یې چې یاره د دې جواب خو زه اوس نشم درکولی، ولې د دې جواب زه به قیامت په ورځ بیا درکړم، په قیامت په ورځ زما د نجات فیصله وشوله، نو بیا خو زه تا د سپي نه غوره یم، ځکه د سپي د جنت ته نشي تللی، زه به جنت ته لاړ شم، او که بیا قیامت په ورځ زما د نجات فیصله ونه شوله، زه جهنم ته لاړم، نو بیا ما نه د تا وله سپی غوره دی، ځکه سپي دپاره څرنګې جنت نشته نو همدارنګې جهنم هم نشته، غیر مکلف مخلوق دی، نو زه به جهنم ته لاړ شم، نو بیا دغه سپی زما نه غوره دی. نو ګوره زمونږ بزرګانو درنګې هغه سپي سره هم ګوره ځان رسوي، یقینا دغه سپی به مونږ نه غوره دی او که نه دی، الله د نه کړي چې مونږ جهنم ته لاړ شو، دغه سپي مونږ نه غوره دی. نو بیا یو انسان، نو هر انسان ته درانه نظر باندې کتل، صحیح شوه، هر انسان ځان نه غوره ګڼل، چې یاره دی وله به داسې یو عمل وي چې الله ته محبوب وي، سپک نظر چاته ما کوو، عاجزي، تواضع. نو څوره شو؟ 5. شپږم هغه د خدمت، خپل ځان نه خادم جوړول، مخدوم نه جوړول. زمونږ طالبانو کې اکثر بیا دغه نشه راشي که نه، چې یاره زه د کلاس امیر یم، منیټر یم، او یا ما ته الله تعالی مال و دولت را کړی، یا ما ته الله تعالی قابلیت را کړی دی، یاره یا زه داسې، یا زه د نور پړګي نه وایي څه ورکې پاړګی وایم، او یا زه عمر کې مشر یم، او یا څه کومه دې زه ورکې داسې بزرګ غوندې یم، نو یاره د ما خدمت به کوي پلانکې به نه، خپل ځان خادم جوړ، خپل ځان خادم، د ادنا نه ادنا طالب ولا هم خادم جوړ کړ. اور ضابطه دا دی که نه، من خدمه فقد خدمه، چا خدمت وکړلو د هغه خدمت وکړلی شو. نن طالبي کې ته ځان نه خادم جوړ کا، نو سبا به ته مخدوم وي، سبا به ته خدمت کیدلی شي، اور خدمت د مدرسې خدمت، د مسجد خدمت، اندرنګ د خپل کلاس خدمت، د استادانو خدمت، د خپل طالبانو ملګرو خدمت، په دسترخوان باندې خدمت، اندرنګ کلاس کې، تکرار ځای کې، مطالعه ځای کې، هر ځای کې بس خپل ځان مخدوم ما ګڼه، خپل ځان خادم ګڼه. صحیح شو؟ کار خپل کار خو په خپله خود کوه، دا تامه خو ساره ما کوه، سیره دا چپل دی پلانکې به راته سیده کړي، پلانکې به راته راواخلي، یاره اوبه دي، یاره پلانکې به راته راواخلي، یاره دغه روټۍ دی پلانکې به راته راواخلي. خپل کار خو په خپله خود کوه،
خو د بل ولا کار هم کوشش کوه. پوه شئ په خبرې؟ نو خپل ځان خادم ګڼل. صحیح دی انشاءالله. لکه اوس ګوره دغه کلاس دی که نه، یو پیریډ ختم شي دغه الماري کې کتابونه پرته وي، اوس هغه ملګری دی لرې نه هغه رسي کتاب رخصتو دپاره، یاره ته د ما کوه څه خپله بیره خلي نه، ته ورته راواخله کتاب ورته ورکړه. همدارنګې تکرار ته ته کوزېږي، کتابونه کوزوې، خپل ملګري ولا هم کوز کا، هلته نه رخیجئ د خپل ملګري ولا هم راوخیجوه، هلته ټیپیانې برابرئ خپلو ملګرو ولا هم برابرې کړه. دارنګې خدمت خپل ځان کې پیدا وکړو. همدارنګې یو شی بې ځایه پروت دی، ګندې جوړ کړی دی، راوایخله یو طرف ته برابرې کړه. پوه شولې؟ دارنګې خدمت جذبه خپل ځان کې پیدا وکړو. پوه شوې؟ خپل ځانونه خادمان کو، څه خادمان شو نو الله به بیا مخدومان جوړوي. او که بیا اوس ځای نه مخدوم کېږي که نه، نو بل بیا به همیشه خادم وي. پوه شوې؟ اوس ځای نه خادم وي نو خلک به د تا وله خدمت کول خپل سعادت بیا ګڼي. پوه شوې؟ خپل سعادت په طالبان به هم ګڼي، عوام به هم ګڼي. هر یو سړی کوشش په دا کوي چې یاره د فلانکي مولي صاحب وله څه کار خو ما وکړلی. صحیح شوه؟ نو د شپږ اسباب. اول سبب انابت الله، دا په زبانی زیات کو. دویم سبب خشیت من الله، دریم سبب توکل علی الله، څلورم سبب تحبب، اور پنځم سبب تواضع، اور شپږم سبب. صحیح دی؟ نو انشاءالله سبا کو